په پاکستان کې یو ښځې د پیغمبرۍ دعوه کړې ده او زه تاسو ټولو مسلمانانو د دنیا ټولو مسلمانانو ته دا وایم چې د پاکستان په نوم باندې دا ریاست وي دا ملک وي دلته به پیغمبرانو په دې کې پیدا کیږي دلته به مکې په دې کې جوړیږي دلته به لوسې جنکۍ هم راوځي روډونو ته دلته به په جوماتونو کې د ښځو او د نر یو ځای ډانسونه هم کیږي کم توهین دی چې اصحابو ته په پاکستان کې نه کیږي کم توهین دی چې پیغمبرانو ته نه کیږي په پاکستان کې او زموږ ستاسې دا ایمان دی چې 1,40,000 پیغمبران دي او اخرنی نبي چې دی زموږ محمد صلی الله علیه وسلم دی مګر هم د پاکستان په دغه ریاست کې به تاسې وګورئ چې دا 1,40,000 پیغمبران به د 2,48,000 کي او دا خو لا دا نه چې د خدای دعوې ونه کړي تو استغفر الله ځکه پاکستان په نوم باندې چې جوړ شوی د لا اله په نوم باندې مګر هم دا هغه ریاست دی چې یقین وکړئ کفار هېوادونه دومره په اسلام کې دومره دغه فتنې او شیونه نه جوړېدل لکه څومره چې دا د پاکستان په نوم باندې دغه ریاست جوړ شوی او تاسې وکتل چې د پاکستان مولیانو چې زموږ یو کرکټر محمد نبي د هغې په نوم کې نبي و هغې وانې نیوکې وکړې مګر نن دې خاموشه ناست دي او دا ډېره اسانه خبره ده اوس وایي چې پولیسو ونیو دا دی هغه ښځه پولیسو دا به پولیسه نیسي چې څوک په پاکستان کې پیغمبر علیه السلام ته توهین کوي د پیغمبرۍ دعوې کوي هغه په جاز کې کینی سي مهربان او دلته اروپا ته ښه په حفاظت سره راوړي او دا اولنی کیس نه دی داسې ډېر کیسونه شوي دي نو چې څوک هم ځان ته اروپا ته راولي نو هلته د پیغمبر علیه السلام ته د توهین کوي د پیغمبر علیه السلام په نوم باندې دی دغه کوي دعوې کوي و زموږ ستاسې دغه نه چې بیخي ښځه په دغه کې شته دی نه په د نبوت دا بیخي راغلی نه ده زموږ ستاسې پیغمبرانو کې دا 1,40,000 تېر شوي مګر په پاکستان کې ښځې پیغمبرانې پیدا کېږي او داسې وګورئ چې د پاکستان د سمیع الحق مدرسه حقاني مدرسه نور فضل امانې ټول خدای مهربان افغانستان ته خولې نیولې وي مګر دلته هغه د ارامیتوب کارونه په دې پاکستان کې کېږي مګر د دې مولیان صرف د افغانستان د جهاد دپاره تکړه دي او دا به تاسې وګورئ چې یو څو ورځې پس به دلته د یورپ نه ورپسې سپیشل جاز لاړ شي لکه څنګه چې هغه بلې جلۍ ته تللی او څنګه چې هغه نورو ته تللی او د هغې دې نه به په جاز کې راکښېني او دلته به یوروپا ته راولي او دلته به زما پښتون ویډیوګانې ډکوي چې پاکستان کا مطلب کیا او لا اله الا الله پاکستان ذات هم چې اسرائیل چې دی اسرائیل دومره اسلام ته ضرر نه رسوي لکه څومره چې دا پاکستاني ریاست رسوي اسرائیلیان چې دي زه منمه چې فلسطینیانو سره به ظلم کوي مګر هغې مذهبي خلک دي هغې زموږ پیغمبر ته احترام لري ته وګوره ما ته ووایه چې ته په اسرائیلیانو کې تاسې کله څوک لیدلی چې هغې د پیغمبرۍ دعوه کړې ده یا هم چېرته په امریکا کې امریکانی کتلی دی یا په بل ځای کې هم څوک کتلی دی چې هغې زموږ یو نیم واقع به کېږي مګر تاسې وګورئ چې په دې پاکستان کې هر رقم لوبه کېږي مګر د پاکستان مولیان د پاکستان دغه د اسلام په ضد ریاست چې همیشه د اسلام خپې والي همیشه دلته فتنهګري کړې ده هغه ارامیتوبونه چې په پاکستان کې کېږي هغه شرابخانې هغه زناکهبازۍ هغه په روژه کې او که په کوژه کې یقین وکړئ چې په دې کفارو هېوادونو کې په خدای یقین وکړه که ما لیدلي یا داسې ډېر دلته د مسلمانان افغانان پښتانه شته که په لر کې دي که په بر کې دي مګر نن به موږ د پاکستان د مولیانو زور وګورو نن به موږ د فضل امان زور وګورو نن به موږ د سمیع الحق د بوړا زوی زور وګورو چې جهاد افغانستان او دفاع پاکستان به کوئ خو داسې دې هېڅ هم نشي کولی ځکه چې دا ټول غلامان دي ځکه دا ټول د یهودو نسواراو سره ملاو دي دا ټول به دغه ایجنډه کار کوي او دا هغه کارونه کوي چې د غواړي چې زموږ او ستاسې اصحابو ته توهین وکړي زموږ او ستاسې پیغمبرانو ته توهین وکړي او زموږ او ستاسې په اسلام کې فتنې پیدا کړي هغه همدغه د پاکستان مولیان همدغه د پاکستان همدغه اداره همدغه پوج او همدغه جرنیلان او کرنیلانې دي نو په دې باندې سر مه خوږوئ چې دا به ګنې ونیسي که د نر بچي دا خو دې اعدام کړي که د نر بچي دا ښځه خو دې اعدام کړي اعدام څه کوي چې دې ته به پوره د انتظامات نیسي او په تیاره کې به یې راکښېنئ او دلته به یې ایټالیا ته یا فرانسې ته یا لندن ته راولي په الله سپارمه د پاکستان په نوم دا ریاست چې وي دا لوبې وکړي